د کندوز ورزشي لوبغاړي کې د هېواد د شمال زون د ورزشکارانو ترمنځ د غیږ نیونې دغه په زړه پورې سیالۍ د نندارچیانو له تود هرکلي سره مخ شوه. د کندوز د کورش فدراسیون چارواکي د دغه ډول ورزشي پروګرامونو ترسره وای په دې ولایت کې د غیږ نیونې د ورزش په وده او د ورزشکارانو د هڅونې لپاره مهم بولي. ما خو از 10 ولایت ورزشکارای کورش دعوت کرده بودیم که 6 ولایت اینجا آمدن: شبرغان، مزار، بغلان، تخار، کندوز. جوانایش آمدن اینجا مسابقات میکنه و به خاطر رشد جوانا ما میتونیم که در مسابقات ملی و بین المللی جوانا اشتراک بکنیم. په ورته وخت کې د کورش ورزشکاران په دغه ولایت کې د امنیت ټینګښت د ورزش د ودې یو لامل ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د غیږ نیونې لوبې د پام وړ وده کړې ده. خوشبختانه به نمایندگی قندوز خودم یکی از طبقهای نامشاده مور داشتم که یک عریف از ولایت تخار یکی از بهترینای کورش بود. البته همراهیم جوره شد. به زور خدا و به دعای مردم شریف و متدین ولایت قندوز توانستم که در بند سوم به زمین بکوبم. و بل لور ته بیا د کندوز اوسیدونکي چې د دې ورزشي لوبغاړي ته د لوبې د لیدو لپاره راغلي وو له مسؤلینو غواړي چې د دغه ورزش د ودې او ورزش ته د ځوانانو د هڅولو په موخه داسې ورزشي برنامې لا زیاتې کړي. خلک ډېر علاقمند دي پهلوانۍ سره، ځکه چې همدغه یوه لوبه د پهلواني اطرافو خلکو ته او بل ښاریانو ته چې استاد محمد انورجي پهلوان دا ډېرې هلې ځلې کوي او پهلواني جوړوي، خلک تشویقوي پهلوانانو ته او ټول خلک ورسره همکاره دي پهلوانۍ سره او مرسته ورسره کوي او همکاري کوي ورسره. دغو سیالیو ته د کندوز ولایت یو شمېر امنیتي چارواکي هم راغلي وو او په دې ولایت کې د ورزشي پروګرامونو په ملاتړ ښاریانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړ. زه په دې رابطه ټولو کندوزیانو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوم چې دوی کوم هغه عنعناتي لوبې دي په د ډاډمن امنیت فضا کې سر ته ورسوي او موږ او تاسو هغه وخت پرمختګ کولی سو چې ځوانان مو اسلامي جذبه او هیوادنۍ مینه ولري. کوم هیوادونو چې پرمختګ کړی ده د هغوی علت دغه ده چې هغه داسې ځوانان لري چې هغه په هیواد باندې مین خپل کلتور باندې مین خلک وي. کندوز ولایت له تیر کال راهیسې د غیږ نیونې او د داسې نورو ورزشي سیالیو کوربهتوب کوي چې وخت نا وخت د هیواد او د زونونو په کچه په زړه پورې ورزشي سیالۍ پکې هم ترسره شوي دي.